Assalamu alaikum. Once again welcome to the class. Dear students, په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه سنټنسز درښایم کوم چې موږ په روزمره ژوند کې ډېر زیات استعمالوو. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. I wake up early in the morning. زه سحر وختي د خوبه پاسم. I wake up early in the morning. زه سهار وختي د خوبه پاسم. که تاسو چاته وایئ چې زه سهار وختي د خوبه پاسم تاسو به داسې وایئ I wake up early in the morning. I brush my teeth. زه خپل غاښونه صفا کوم. I brush my teeth. زه خپل غاښونه صفا کوم. I brush my teeth. زه خپل غاښونه صفا کوم. I eat breakfast. زه ناشته کوم. I eat breakfast. زه ناشته کوم. که تاسو چاته وایئ چې زه ناشته کوم تاسو به داسې وایئ I eat breakfast. زه ناشته کوم. I go to work. زه کار لزم. I go to work. زه کار لزم یا کار ته ځم. I go to work. زه کار لزم. که تاسو چاته وایئ زه کار لزم تاسو به داسې وایئ go to work. I come back home. زه واپس کور ته راځم. I come back home. زه واپس کور ته راځم. کله چې زه د کار نه چوټي وکم زه واپس کور ته راځم. I come back home. زه واپس کور ته راځم. I have lunch. زه د غرمې ډوډۍ خورم. I have lunch. زه د غرمې ډوډۍ خورم. بهر خورم یا په کور کې خورم تاسو به داسې وایئ I have lunch. زه د غرمې ډوډۍ خورم. I take a nap. زه لږ ویده کېږم. I take a nap. زه لږ ویده کېږم. تاسو خیال کړئ کنه خلک وایي چې زه لږ ډډه چوم یا لږ ویده کېږم هغې ته وایي nap. I take a nap. زه لږ ویده کېږم. I exercise. زه ورزش کوم. I exercise. زه ورزش کوم. ځکه ورزش د صحت دپاره ښه دی نو ځکه زه ورزش کوم. I exercise. زه ورزش کوم. I talk to my friends. زه د خپل ملګرو سره خبرې کوم. I talk to my friends. زه د خپل ملګرو سره خبرې کوم. پلیز ما لږ فریده. I talk to my friends. زه د خپل ملګرو سره خبرې کوم. I watch TV. زه ټلویزیون ګورم. I watch TV. زه ټلویزیون ګورم. په ټلویزیون کې زه بیا د پاکستان کرکټ ګورم. I watch TV. I love my family. زه د خپل خاندان سره مینه لرم. I love my family. زه د خپل خاندان سره مینه لرم. I love my family. I listen to recitation. زه تلاوت اورم. I listen to recitation. زه تلاوت اورم. کله چې سهار پاسم زه د قرآن تلاوت اورم. I listen to recitation. I clean my room. زه خپله کوټه پاکوم. I clean my room. زه خپله کوټه یا کمره پاکوم. I clean my room. زه خپله کوټه پاکوم. I play a game. زه یوه لوبه کوم. کرکټ کوم، فوټبال کوم، هاکی کوم. For example, I play a game. زه یوه لوبه کوم. تاسو چاته وایئ که نه. I use the computer. زه کمپیوټر استعمالوم. I use the computer. زه کمپیوټر استعمالوم. I use the computer. زه کمپیوټر استعمالوم. I drive a car. زه موټر چلوم. I drive a car. زه موټر چلوم. زه چې دی زما سره ډرایور نشته زه په خپله چلوم. I drive a car. زه موټر چلوم. I go to the park. زه پارک ته ځم. I go to the park. زه پارک ته ځم. کله چې د جمعې په ورځ زما چوټي وي زه پارک ته ځم. I go to the park. زه پارک ته ځم. I meet my relatives. زه د خپلو خپلوانو سره میلاویږم. I meet my relatives. زه د خپل خپلوانو سره میلاویږم. I meet my relatives. I ride a bike. زه موټر سایکل چلوم. I ride a bike. زه موټر سایکل چلوم. که تاسو چاته وایئ چې زه موټر سایکل چلوم تاسو به داسې وایئ I ride a bike. I go to the gym. زه جیم ته ځم. I go to the gym. زه جیم ته ځم چې باډي مې ښه شي چې د مسلز مې ښه شي نو ځکه زه جیم ته ځم. I take a photo. زه یو تصویر وباسم. I take a photo. زه یو تصویر وباسم. دا ډېر ښکلی ځای دی نو ما له تصویر واخیستل دلته پکار دي. I take a photo. زه یو تصویر وباسم. I visit a friend's house. زه د یو ملګري کور ته ورځم. I visit a friend's house. زه د یو ملګري کور ته ځم. هغه زه انوایټ کړی یم. بلنه یې راکړې ده.
I learned something new. زه یو څه نوي زده کوم. I learned something new. زه یو څه نوي زده کوم په نوي ورځ کې. I learned something new. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ د نورو کلاسونو لپاره. په دې کورس کې به زه تاسو ته ګرامر ښیم، سپوکن انګلیش به درته ښیم او سینټنسز به درته ښیم. نو که تاسو زموږ کلاسونه ریګولر کتلي نو امید لرم چې تاسو به ډېر څه زده کړي. خو که تاسو نه وي نو لاړ شئ زموږ اولني کلاسونه وګورئ. Thanks for watching the video.